سلامونه ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ و روغ بایاست. نن غواړم چې تاسو ته د والیډس په اړه پښتو پریزنټیشن جوړ کړم. ګرانو ملګرو، څومره معلومات چې زه لرم غواړم چې تاسو سره شریک کړم. څومره معلومات چې په دې پریزنټیشن کې شتون لري غواړم چې تاسو سره شریک کړم. ګرانو ملګرو، والیډس کمپنۍ یوه نړیواله کمپنۍ ده چې په 2021 کال د اګست په میاشت کې نړیوال بازار وتلې ده. نوموړې کمپنۍ د خپلو مشتریانو په پیسو باندې په نړیوال فورکس بازار، کریپټو کرنسي، سټاک مارکیټ، همداسې امازون نورو تجارتي سایټو کې د خپلو مشتریانو په پیسو باندې کاروبار کوي. وروسته یې ګټه او تاوان د کمپنۍ او مشتری تر مابین شریک دی. ګرانو ملګرو، نوموړې کمپنۍ د امریکا سره رجسټر ده، په دوبۍ کې خپل مرکز لري، د نړیوالې اسلامي ټولنې سرټیفیکیټ لري. د دې کمپنۍ کاروبار د اسلام د نظره حلال بلل شوی دی. ګرانو ملګرو، کم قید و شرط چې نړیوال اسلامي ټولنې و دې کمپنۍ ته وړاندې کړی دی، دې ورته پوره کړی دی. نو د دې څخه مطلب دا چې دا کمپنۍ د نړیوال اسلامي ټولنې سره رجسټر شوله. کاروبار د اسلام د نظره حلال دی. راځو ګرانو ملګرو چې نور په پی ډي اف کې څه شتون لري ګورو در سره. دلته ګرانو ملګرو دا کم پیغام چې دی یوازې همدا پی ډي اف کې په دې پریزنټیشن کې تاسو ته د والیډس په اړه معلومات درکول کېږي، نور کوم اضافه معلومات نشته، نه ورته ځایېږي. ګرانو ملګرو، والیډس کمپنۍ په 2021 کال کې منځته راغلې ده، د امریکا سره رجسټر ده، په دوبۍ کې خپل مرکز لري، د دوو کمپنیو د ترکیب څخه منځته راغلې ده. د نوموړې کمپنۍ مشر هوارډ پرینس دی یا سی او یا کرکټیو مارکیټینګ ټیکنیک. دا د کم معلومات چې دي هغه تاسو سره شیر کړي دي. دی په د خپل کاروبار کې 6 کلنه تجربه لري. نو د دې کمپنۍ مشر چې دی هوارډ پرینس دی. وروسته یې د وی اف سی د وی پی سیلز چې دی هغه منصور توافی دی. دلته د ده په اړه معلومات وړاندې شوي دي. نوموړی شخص په خپل نیټورک مارکیټینګ کې یا د MLM په مارکیټینګ کې 8 کلنه تجربه لري. منصور توابی د والیډس اکاډمي درته تشریح کوي، یا دا کم پیکیجونه، کم فرصتونه، کم خصوصیات چې دا لري هغه درته تشریح کوي. ګرانو ملګرو، د والیډس پیکیج چې دی د $50 څخه شروع کېږي بیا تر $10,000 پورې. د پیکیج په سر باندې د پیکیج په سر کوم کمیشن شتون نه لري. مطلق د مثال په ډول تاسو $50 خپل اکاونټ ته جمع کوئ، $50 پیکیج رانیسي، $1000 رانیسي. همداسې ده، خپل کمیشن نه لري کمپنۍ، یوازې د TRC شل $1 مصرف راځي باندې. کله چې تاسو د بایننس او یا هم د یو نور والټونو څخه پیسې و دې اکاونټ ته جمع کوئ. دلته تاسو ته ګوري ویلې دی چې دا نوموړې کمپنۍ په همدغه NDO، سټاک مارکیټ، ګیمینګ، فورکس، سټاکینګ، کریپټو کرنسي، NFTs کې کار کوي. د خپلو مشتریانو په پیسو باندې د 200 تر 3% پورې دی ته ریوارډ ورکول کېږي. د دې کمپنۍ قرارداد چې دی 80 هفتې یا 14 میاشتې دی. ځینې وخت دا قرارداد په 14 میاشتې کې هم پوره کېږي. دلته د کمپاونډینګ سیستم تاسو ته تشریح کړی دی ګرانو ملګرو. 3.5% دی یا 80 هفتې. د مثال په ډول کله چې ستا $100 اکاونټ 90 هفتو ته ورسېدی، ته 100% پیسې دې مکمله شولې. 245 هفتې ته ورسېدی، 280 هفتې ته ورسېدی، 3.5% مکمله تاسو کولی شئ خپلې پیسې وباسئ. په دې کې تاسو د خپله ګټه یا د خپلې پیسې د $6 څخه چې اضافه کولی شئ وباسئ.
د ویډرا په سر باندې 15% مصرف راځي. دلته تاسو ته د والډس د کمپاونډینګ مثال درکړی دی چې ستاسو په پیسو باندې د په 8 هفته کې څومره پیسې جوړیږي. د مثال په ډول $1000 پانګونه جو وکړله، په لومړۍ هفته کې تاسو $250 ملاویږي، په 90مه هفته کې تاسو $1000 ملاویږي، په 45مه هفته کې تاسو $20000 ملاویږي، 80مه هفته کې تاسو $50,000 تمامیږي. یعنی ته $100 پانګونه وکړه، دا په 80 هفتو کې $3,500 جوړیږي. $1000 پانګونه جو وکړل، $50,000 جوړیږي. دلته ګوري تاسو ته دغه د پیمنٹ یا د ویډرا کولو دغه چې درته ښوولي دي، معلومات یې درکړي دي. اوس ګوري وایي د ویډرا چې د تاسو کولی شئ، د کله چې ویډرا کوئ ستاسو په پیسو باندې 15% مصرف راځي. دا کومه ویډرا چې د تاسو په 48 ساعته کې ترلاسه کولی شئ. هر ورځ هر وخت تاسو کولی شئ ویډرا وکړئ، په 48 ساعته کې به تاسو خپل په والټ کې ترلاسه کړئ. راځو د دې کوم پلان چې دی هغه تشریح کوو. اوس ګورئ دلته تاسو ته په والډس کې 6 ډوله ګټه درکول کېږي. د والډس لومړنۍ ګټه ډایرکټ بوننس دی. کله چې ستا پر ریپر لینک باندې یو شخص راځي، ډایرکټ بوننس یې تا ته رسیږي. دویم د نیټورک بوننس دی. د مثال په ډول هفتنی بوننس چې کله ستا په یوه لاس و بل لاس کې $1000 پانګونه په یوه لاس کې وسول، $500 په بل لاس کې وسول، دا 500 د 0 څخه منفي کېږي، په 100 تقسیمیږي. وروسته 6% د پاسیو کمیسیون ته ځي، 700% یا 7% ستا والټ ته جمع کېږي. دې ته د نیټورک بوننس ویل کېږي چې تاسو ته درکول کېږي. دریم ګرانو ملګرو، دغه کم شخص چې تاسو په یوه لاس و بل لاس کې ډایرکټ راغلی دی، هغه چې هر وخت اکاونټ اپګریډ کوي، مثلا د $100 څخه اپګریډ کوي $2,500 ته یا $500 ته، دوباره تاسو ته ډایرکټ بوننس رسیږي، دوباره تاسو ته ګټه رسیږي. دریم د څلورم چې دی ګرانو ملګرو، د میټرکس ریزډیول دی. دا یو ډیر عالی، یو ډیر ښه سیستم دی په والډس کې. د ډیرو خلکو خوښ دی. په ډیرو کمپنیانو کې دا نسته. یوازینۍ کمپنۍ والډس ته چې د میټرکس سیستم یې خپلو مشتریانو ته ورکړی دی. دا سیستم څه رقم دی؟ په دې سیستم کې ګرانو ملګرو، کله چې تاسو په یوه لاس کې $15,000 پانګونه وسول، په بل لاس کې مو $15,000 پانګونه وسوله، او ستاسو اکاونټ باید $15,000 وي، په هغه صورت کې تاسو ته د نفر په سر $1 ګټه درکول کېږي. څومره اشخاص چې ستا په ډاونلاین کې شتون لري، د هغې په سر $1 ګټه تاسو ته درکول کېږي. دلته بیا ګرانو ملګرو، کله چې ستاسو اکاونټ $50 یا ته په لیول 1 کې تا ته $1 ګټه درکوي، کله چې ته په لیول 2 کې تا ته $2 ګټه درکوي، همداسې پسې لوړېږي مخته. څومره چې په غټ لیول کې شتون ته ولرې، په هغه لیول کې تا ته اضافه ورځنۍ ګټه درکول کېږي. ګرانو ملګرو، پنځم د پاسیو کمیسیون دی. پاسیو کمیسیون چې تاسو نسی کولی د جې پیسې هغه وخت نسی ویډرا کولی تر څو پورې چې قرارداد ختم شوی نه وي. 6% یا دا کمی پیسې چې دی، مثال په ډول $1000 پانګونه وسوله، د 6% ډایرکټ بوننس پاسیو کمیسیون ته ځي، 700 یا 7% ستا وایلټ ته جمع کېږي. نو کله چې تاسو دغه د پاسیو کمیسیون یا 6% پیسې چې دی دا
ستاسې پر ګټه باندې یا ستاسې په سرمایه باندې جمع کیږي، وروسته تاسې ته یو ځای د هغه سره درکول کیږي کله چې ستاسې قرارداد ختم سي. ګورئ ګرانو ملګرو، ډایرکټ بونس چې دی 10% دی. د ټولو پیکیجو دپاره هر شخص چې راځي هر څومره پیکیج چې فعاله کوي 10% ګټه ورکول کیږي یا 10% ډایرکټ بونس ورکول کیږي. دلته هغه د نیټورک مسله ده چې ما تاسو ته تشریح کړله. 10% ګټه درکول کیږي، هفتنۍ ګټه د مثال په ډول نیټورک بونس دی. په یو لاس کې $10 په بل لاس کې $500 دا یو د بل څه منفي کیږي. همدا مسله ده ګرانو ملګرو، د نیټورک بونس درکول کیږي. دلته دوباره تاسو ته د ډایرکټ بونس په اړه ویلي دي. یعنی هر شخص چې دوباره اکاونټ اپګریډ کوي تاسو ته به دوباره بونس رسیږي. ګورئ ګرانو ملګرو، ما چې تاسو ته د میټریکس په سیستم باندې خبرې وکړلې هغه دغه دی. د میټریکس سیستم یوازینی سیستم دی چې والډس کمپنۍ یې لري. د دې قید و شرط دا دی چې کله ستا اکاونټ $15,000 وي، ستا په یوه لاس او بل لاس کې $15,000 پانګونه وسي، تا ته به د نفر په سر باندې $1 ګټه رسیږي ورځنۍ. هغه که هر څومره اشخاص تا په یوه لاس او بل لاس کې شتون ولري د هغه ګټه به تا ته رسیږي. ګورې دلته لیول 1 کې $3 ورځنۍ ګټه، لیول 2 کې $9، په لیول 3 کې $28، لیول 4 کې $80. همداسې مخته ځي ستاسې ورځنۍ ګټه به دومره وي کله چې تاسې لیول 2 ته لیول 12 ته ورسېږئ. دلته د پاسیو کمیسیون دی پسې هغه کیسه ده. $10,000 پانګونه وسوله مثال په ډول ستا په یوه لاس کې $3,000 پاسیو کمیسیون ته ځي، $7,000 ستا وایلټ ته جمع کیږي. د پاسیو کمیسیون پیسې بیا وروسته ستا د پر سرمایه جمع کیږي، تا ته د قرارداد د ختمېدو سره یو ځای درکول کیږي. د مثال په ډول ستا $10,000 $10,000 کیږي، دلته ګوري ګرانو ملګرو دا $10,000 مثلا $3,000 پاسیو کمیسیون ته ځي، $7,000 اکټیو وایلټ ته ځي. وینئ وایي تاسو ته وایي شاید دا قرارداد په 14 میاشتو کې هم مکمل سي. راځو د والډس رینکونو ته. په والډس کې رینکونه څنګه اخیستل کیږي؟ ګورئ ګرانو ملګرو، والډس کمپنۍ تاسې وینئ چې یو ډېر ښه سیستم لري، یو ډېر ښه خدمات خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ د خپلو مشتریانو دپاره والډس کمپنۍ یو بل ډېر ښه چانس برابر کړی دی. هغه څنګه؟ اوس کله چې ته رینک اخلې په والډس کمپنۍ کې، مهمه دا نه ده چې ته د وخت محدوده یې ستا دپاره. د رینک اخیستو دپاره وخت محدود نه دی ګرانو ملګرو. هر وخت چې ستا په یوه لاس و بل لاس کې بلینګ فرست شو، هغه وخت ته رتبه ترلاسه کولی سي. هغه که په میاشت کې ته دا بلینګ پوره کړې، په یوه ورځ کې پوره کړې، که په کال کې پوره کړې. اوس ګورئ ګرانو ملګرو، دا نو څنګه امکان لري؟ دلته عمومي ډانلاین شتون لري په والډس کې. یو ستا شخصي ډانلاین دی، یو عمومي ډانلاین دی. هغه اشخاص چې ستا پر ریپر لینک باندې نه وي راغلي، هغې ستا په ډانلاین کې حسابل کیږي، هغه ته عمومي ډانلاین وایي. هغه اشخاص چې بیا ستا په ډایرکټ ریپر لینک باندې منځته راځي، ستا په شخصي ډانلاین کې، هغه ستا خپل ډانلاین سو. نو ګورئ ګرانو ملګرو، دلته د چپه او رسته اړخ مسله ده. کله چې
ستا په یوه لاس کې پانګونه وسولله هغه ستا په عمومي ډاللاین کې جمع کیږي، صفر کیږي نه. د هفتې په ورځ چې بلینکونه سره صفر سي ګټه تا ته ورسیږي، وروسته د ستا بلینک صفر سي. یا دلته ستا په یوه لاس و بل لاس کې په هر لاس کې چې پانګونه کیږي هغه په عمومي ډاللاین کې جمع کیږي. هر وخت چې دا پانګونه $50,000 په یو لاس کې $50,000 په بل لاس کې شتون ولري، تا ته به د جد رتبه درکول سي، ترڅنګ به کیش $50 درکول سي. همداسې نور مختزي د سپایر $10,000 په یو لاس، $10,000 په بل لاس کې، او د اپل واچ یا د اپل ساعت به درکول سي تاسو ته. دلته نو ګرانو ملګرو د والډس رینکونه چې ډیر اوسه اخیستل کیږي، ځکه ستا بلینک صفر کیږي نه، وخت محدود نه دی، ته مجبور نه چې په یوه ورځ کې یا په یوه میاشت کې خپل بلینک پوره کړې وروسته رتبه واخلې. یا داسې نه ده. په والډس کې رینک ډیر اوسه اخیستل کیږي، هر وخت چې ستا بلینک پوره سو هغه وخت رتبه درکول کیږي. راځو همداسې نور مخته چې په رینکو باندې دوی کومې جایزې ورکوي خپلو مشتریانو ته. د دوبۍ سفر ورکوي، د رولیکس ساعت ورکوي، په ډایمنډ رتبه کې امرلاټ کې، په بلو ډایمنډ کې موټر ورکوي، بلیک ډایمنډ کې مرسیډیز موټر ورکوي. د دې شرطونه دا چې ته به په یوه لاس کې مثلا د بلیک ډایمنډ رتبه چې ترلاسه کوي په یوه لاس کې به 4 میلیونه پانګونه لري، په بل لاس کې به 4 میلیونه، 3 دانې بلو ډایمنډ به په لاس کې لري، یو دوه په یوه لاس کې یو په بل لاس کې. او وروسته د کرون ډایمنډ دی اخري چې تاسو ته همدا موټر درکول کېږي. 8 میلیونه به په یوه لاس کې پانګوال لري، 8 میلیونه په بل لاس کې، بلیک ډایمنډ به په یوه بل لاس کې لري. د روډماپ چې دی د والډس کمپنی یا د کم پلان چې دی هغه دا دی چې د 2021 تر 2024 پورې دی خپل پلان تشریح کړی دی. اوس ګوري په 2024 کې به دا 1 میلیون غړي ولري، 1 بلیون اشخاص یا پانګوال یا دا کومه پانګونه چې سوې ده دا به ولري تر 1 بلیونه پورې. وروسته به دوی دغه کم رتبې اخیستونکي د کرون رتبه درلودونکي اشخاص چې هغه به پروګرام ورته جوړیږي. اوس ګوري په 2022 کال کې دا کم دغه چې دی په د پلان مطابق چې هغه یې د کړی دی په دوبۍ کې ګوري خپل مرکز جوړ کړي، وروسته یې په نیو رینک دغه واخیست، د نوي رینکونو چې خلکو اخیسته هغې ته پروګرام جوړ کړی او راتلونکی به د دې کمپنۍ کم سافټویر چې دی دا به اپګریډ سي په 2022 کال کې. همداسې نور نو ګرانو ملګرو پلان دی مخته به ځي دی. دا یې د کانټیکټ ادرسونه دي، تاسو کولی شئ د والډس سره پر دې ادرسو باندې تماس ونیسئ. ګرانو ملګرو دا کم معلومات چې ما ستاسو سره شریک کړل دا چې کم معلومات په د پریزنټیشن یا په پی ډي اف کې شتون لري دا مې ستاسو سره یو ځای کړل. کم معلومات چې اضافه ما درلودل هغه مې در سره یو ځای کړل، خو متاسفانه چې معلومات زیات دي د کمپنۍ په اړه، یعنی ډیر ښه خصوصیات لري، ډیر ښه چانس یې بولی سي، یعنی هر څنګه چې دا خلکو ته وړاندې کړي دي